ها بسم الله الرحمن الرحیم مونږ سکو مونږ وایو چې ایریا څنګه معلومیږي که زموږ سره د یو پلاټ دی که نه فار ایگزامپل هغه زموږ سره 70 فیټ داسې دی داسې ټریپیزیم ټایپ دی لکه مونږ وایو یاره داسې یو 66 فوټ داسې دی او 52 فوټ داسې دی بیا واپس سره کنیکټ دی مونږ سایډ ته لاړو که نه مونږ سره دغه شانتې ایریا موجود ده نو د ټولو نه مونږ اول څه چل کوو سایډ کې څه وکړو پیرامیټرز والو ځان سره هغه نوٹ کړو ښه ټیک شو دا هم د ځان سره نوٹ کړو خو بیا مونږ د ایریا دپاره څه چل کوو ډایګنل ډایمنشن پکې مونږ لو صحیح ده که نه کراس ډایمنشن پکې مونږ لو کراس ډایمنشن پکې څنګه والو لکه مونږ ځان ته په دې کې داسې یو لاین ډرا کړو ټیک ده که نه نو مونږ بیا د دې نه د دې ځای کې پورې چل کړو یعنې مونږ به کې ټرایانګولیشن وکړو په دې ځمکه کې ځکه چې اکثر په سپاټ باندې ایریا راویستلي صحیح شو که نه نو مونږ به کې ځان له څه وکړو دا دوه ټرایانګلو ته واوړي ځکه چې 4 ګوټونه په دې کې یو داسې ایریا هم راتلی شي صحیح شو که نه دا ته څوک وایي چې دا به پیته باندې وکړه په صحیح وکړه نو دلته کې ورته د داسې ځای نه ورته پیته شروع کړه چې د هغه ځای نه ټول څه ښکاري دا پوینټونه ورته ښکاري صحیح ده که نه لکه فار ایگزامپل ستا پیته دلته کې لګېدلې ده ری کمان مې راغستی نو ټرایانګولیشن به پکې وکړې چې هر یو کارنر سره دلته ښکاري ټیک شو که نه ایکسټریم کمان دی یاد یې ساتئ EXTRIM د دې نه بهر لږ دې ټرایانګلو ته واړو د کوه نه وړېدو نو ته به څه چلو کې د دې دا پیرامیټر به راوالې څه به راوالې په سایډ کې ښه دلته کې خو به په خپله باندې ډرا کېږي بیا دا به یې داسې راوالې تا چا وي ما له ځمکه ناب که اول به چار چاپېره پیرامیټر په پیته باندې وګورې بیا به داسې ځای باندې ودرېږي چې ټول بوټونه دې ښکاري دا هغه ځای نه به پیته کولاوي او دا هر یو سره به څه لیکې لیکې به ورسره ها دا به ټول څه کې وبه یې لیکې خو دا لږ ګران ومنه ځکه چې دلته کې بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ټرایانګلې دي دا 9 ټرایانګلو بیا جدا جدا دغه راوباسي ایریا راوباسي نو دا ټیم نه ګوري سیوالي دا ټیم نه ګوري کمالي مونږ وایو که نه دې پارسل د زر عالمه کریټ پارسل فرام ابجیکټ مې کلیک کو صحیح شو دا سیډونه مو ته سلیکټ کړو دا مې انټر کو دا مو ته اوکې دته څنګه پته ولګېده چې دلته کې دا ایریا داسې ده دې سافټویر ته څنګه پته ولګېده چې د دې ټرایانګل ایریا دا ده او د دې ټرایانګل ایریا سره صحیح شو یا دته څنګه پته ولګېده چې زموږ د ټولې ځمکې ایریا سره 4498 ده لکه موږ ته څنګه پته ولګېده نو د دې چې چل کړی ده چې د ځانه دا پلاټ چې دی ټرایانګولیشن ته اړولی دی هغه یې کلکولیټ کړی دی اټومیټیک او بیا موږ ته ایریا ښودلې ده ښه هغه فارموله سره په کې باندې چې دا کلکولیټ کېږي صحیح شو که نه ها ایکسل پروګرام ته به لاړ شو زموږ سره یو پینټ پروګرام به هم کوله چې ښه پوهه پرې راته راشي زموږ سره فارموله ده مونږ هغې ته څه وایو هیرو فارموله ورته وایو څه ورته وایو هیرو فارموله ټیک شو که نه دا زموږ سره څه ده هیرو فارموله ده ښه ښه جي اوس دا هیرو فارموله ده څنګه ښه جي مونږ وایو که نه ایس او دغه دا به لږ وټې دا سایز به لغټ یو بلو کلر به ولداوال ایس مونږ ولیکو که نه N2 یا زه دې چل کومه لږ اسانو مې نور هم دلته کې مې راوستو S N2 S minus A S minus N2 S minus B N2 S minus C S into S minus A
s minus b s minus c ټیک شو کنه دلته کې د زموږ سره وسره انډر روټ ته په دې باندې سره صحیح شو کنه ډیوایډ بای 2 دی سره ډیوایډ بای 2 دی فارمولا زموږ سره را لکرانه لا اوس دا s په کې څه شي دی s is equal to sa دا s په کې څه دی د پیرامیټر دی ها پیرامیټرز د چارج بیره دغه د سوې پټواري دا هغه د پیرامیټر وایي صحیح شو نو s بګی د څه برابر دی د پیرامیټر a جمع b a plus b plus c صحیح شو کنه د سره ډیوایډ بای 2 نشته ها دا نه دا ډیوایډ بای 2 دلته کې نشته ها صحیح شو دا ډیوایډ بای 2 دلته کې دی صحیح شو په دې ځای کې دی a plus b plus c divide by 2 دا غینه بعد موږ په دې فارموله کې لګو ټیک شو ګډګ نشو نو ته به چلو کې چې دلته کې براشي اولنې ټرائنګل چې ده ټرائنګل 1 tr1 tr1 صحیح شو کنه او دلته کې موږ څه ده tr2 نو دا ټرائنګل دلته کې مزه یو دغه انسرټ کما د ټرائنګل A سره B سره او C سره صحیح شو کنه صحیح د ټرائنګل 2 دی جدا A B C اس خبر هم نه راځه ټیک شو جی لکه دلته کې زرا علامه صحیح شو کنه دلته کې زرا علامه خجي بس بكم زي كده دلته كده ټیک شو کنه لکه فار ایگزامپل اوس چلو شو دې تماسوي ټرائنګل 1 سموته وي ټرائنګل 1 او دې تماسوي ټرائنګل 2 صحیح شو کنه نو دا ټرائنګل 1 پیرامیټر بولی کما او دا ټرائنګل 2 پیرامیټر بولی کما ها نو څنګه ویل کما دې تما A B C وي کنه لکه A زموږ سره 70 دی بیا 66 دی بیا 111 دی صحیح ده 70 66 111 70 66 111 ٹھیک شو دا ټرائنګل 1 خبره شوه ټرائنګل 1 A B C دا د A B C دی معلوم شو وز د دې سایډونه څنګه دي د دې ورپسې 52 دا د 90.3 52 او 111 سره د موږ سره جی 90.3 52 او 111 د دریوانو ټرائنګل موږ ته میلاو شوی که میلاو نشوي میلاو شوی ها اوس موږ ته پته ولګېده که نه اوس د ټول نه اول د اس ویلیو معلومول غواړي څه ویلیو معلومول غواړي د اس ویلیو معلومول غواړي ها صحیح شو جی سیمبل دراشه ما ایکویشن براواله ما چې لګوټې ښه پوه شئ مړه پوهېږي په خبره که نه چې لګوټې ښه پوه شو په دې ځای کې اوس ښه جی ایکویشن به مونږ ځان نه څه کړو جوړ کړو ایکویشن به جوړ کړو چې لګوټې مونږ څه لیکلی دی اس څه یې لیکلی هلته کې څه ولیکو دا اس لږ صحیح کړم صحیح شو که نه نو اوس دلته کې دی مونږ دا ښیي که نه نو په کار چې دی مونږ له څه اپشن راځي چې دی مونږ له څه کي څه اپشن نه لګي دا مونږ اس لیکو که نه لیکو مونږ ورته نه مونږ خو اس نه لیکو او نه مونږ خو دغه نه لیکو دا کوم مونږ اس لیکو څه لیکو اس لیکو دا از ډیګي اس انټو اس ماینس اے ګوره اس ماینس اے ٹھیک شو ब्रैकेट में बना तब बराबर या n2 minus 2 s minus 2 b b b s minus b और s minus c
سی صحیح شو جی ها اس مائنس دا اس ته ها صحیح شو کنه ٹھیک شو بدی میرا لیکو مای دا څه ده دا اس ته اندر کې اس کړه ده کومه ده دویم نمبر والے اس ها دا نمبر کومه ده اس ویلیو خراب نه 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 دام اس شو دام اس شو دام اس شو دا شو اس ٹھیک شو جی دا څه شو s into s minus a s minus b s minus c ٹھیک شو جی ٹھیک شو کنه جی s into s minus a s minus b s minus c موږ به چلو کو अंडर दी रूट दे मुझे इंसर्ट कोस सही देखा ना मतलब ده زمو سره ایکویشن دلته کې سره راغی دا یو راغی یا موږ به خبره باندې یو پیره باندې پوه نو بیا دوباره ځان وګول د حاجت نشته خو د ټراینګل 1 دا حساب به راوالو د T1 د ټراینګل 1s is equal to فارمولا ورکی a دا a دی نه plus b plus c صحیح شو کنه خدا چې موږ بریکټ کې دا درې واړه بند کو بریکټ کې مې بند کړو کنه ډیوایډ بای 2 مې وته ولګوي پوه شو که پوه نه شوې دا انټر کوم دا b2 b شو یمنت خو ته وګورئ نه دا b څنګه دا ده کنه دا خداغه ده b دا b2 ده دا سیل ده b2 سیل کې 70 ده په b3 کې 66 ده دا په خپل باندې راغستي صحیح شو کنه دا ټوټل ویلیو وی لکه 2 3 4 دا ډیوایډ بای 2 کومګه څه دی راغی 123 دی راغی کنه را نه غي نو مس په دا فارموله مونږه دا 1 دا 123 چې دی راغی دا فارموله په دې فارموله کې به اوس پټ کوو ها s into s minus a s minus b s minus c نو فارموله به دې شي لګي is equal to ګوره s into s minus a کنه نو s دا دی کنه نو ته به دا ویلیو بوله نو ورکې څه بوله دا وایي s into بیا دا s minus څه شي a ٹھیک شو کنه دا لیکل شي دی په بریکټ بند n2 s minus b n2 s minus c ब्रैकेट में सको बन में को हो स्क्वायर रूट में मैंने लगा वाले चल में करें स्क्वायर रूट पे बेरो लोगों जो ब्रैकेट दलता बल बन कमा आयो ब्रैकेट दलता शुरू कमा वो जो बखबर बांधे तदीन मख के बाद s क्यों rt वसूली कमा सब तेरी कमा और एंटर बटन पर प्रेस कमा रेफरेंस से s क्यों गलत है रेफरेंस से गलत है हाँ नजर दिन दौरानों में बेई एंटर को रेफरेंस वसुम गलत है तो زي ما جرى دا سكوير روت دا خبره بسكو دا دل دا نكولا انتر يكوس سم مثلا دا بريكت کې بندول وایي كم يوم وسیله ویلی فرست d7 چې انا دا ولې و بريكت کې بندول یا بريكت کې بندول نشته ٹھیک شو کنه نو دله همغه بکاره چې د بدی کې ها دا موږ دلته کې لیکل دی او د سی ملټیپلیکیشن وسره نه دی ورکړی ها ټیک شو کنه ملټیپلیکیشن وسره نو ورغله اوس وسره ورغه کنه دا د سی بن کا د دې نمخ کې اس کیو ار ټی ولیکا او انټر کا راغه دی ګره دی نه 2179 دی راغه اوس موږ دلته کې ګورو چې دا زموږ ټراینګل جو دا 2179 ایریا وا کنه ها زموږ دلته یو ټراینګل ما جوړ کړو ما تاسو ته سره 2179 سکوير فیټ ته کنه 0.63 وسلم لیکل دی دا خالص په ستر کې دی جو 2179 دی راغی کنه وس بزو سیجر کومه دا موږ ځان به خبره پوه کوو یره مې دا ویلیو راواله د ټراینګل 2 ویلیو راواله
سکا دا کاپی کا دلته پیسټ د دې نه خو 179 نه دا خو ټیک دی نو دا خو خبره هټوله اتوماتیک ته دا راواله دلته کې پیسټ کړي ور پسې نه سره راځي 23 19 فارمولا یعنی دا لګېدلی واو نو دا ګورم چې دا 23 19 ته کنه دی 18 مطلب ٹھیک شو دا کمباین ایریا څومره ده کمباین ایریا 44 98 صحیح شو که صحیح نشو نو تاسو بدل دګي 23 19 یاد ساتئ ٹھیک شو کنه نو از ایکوال ټو 23 19 پلس دا 44 98 44 اوس تاسو یې پوه شوئ کنه چې سافټویر څنګه کیلکولیشن کوي دې سافټویر د کومه فارموله معلوم ده صحیح ده کنه یا په کومه فارموله باندې مونږه مینول ایریا راوستي